د پنجشیر ولایت مقام له لوري د بیلابیلو ادارو د فعالیتونو څخه د لیدنې په لړ کې د دغه ولایت عدلیې ریاست څخه لیدنه وشوه او د دغه ریاست د رغنده فعالیتونو ستاینه یې وکړه. په دغه لیدنه کې د پنجشیر والي د اسلامي امارت د مشرتابه پیغامونه د عدلیې ریاست مسؤلینو ته ورسول او هغوی ته یې وویل چې له خپلو همکارانو او ولسونو سره د نیک او انساني چلند وکړي. به وظیفه‌ای که میایم از روز اول، از سر روز، از ابتدای رسمیت نیت ما بایدی باشه که ما یا الله به خاطر دین تو اینجا میایم که ما خدمت بکنیم. د پنجشیر ولایت عدلیې ریاست مسؤلینو د خپلو کړنو او غوښتنو د وړاندې کولو ترڅنګ د مراجعینو لپاره د ښو خدماتونو وړاندې کولو په اړه وویل د دغه ولایت اوسیدونکو ته به د ښه خدمت کولو هڅې کوي. دا چې کله د کارمند سره کارمندانو سره هغه که په اداره کې امیر وي، مامور وي، اجیر وي، د یو رئیس د خوا نه حسن سلوک وشي، ښایسته اخلاق وشي، نو طبعا هغه کارمند هغه ادارې ته په اخلاص کار کوي. ریاست عدلیه در بخش مساعدت حقوقی که به اشخاص بی‌وضاحت ما تعیین میکنیم خدمات خوبتر دارن. در بخش قضای امارت که بخش ملکیت های عامه است که دفاع صورت میگیرد، سکرتریات هیئت تکنیکی در اینجا است که تمام امو کسایی که جانبین دعوا مدعی و مدعی هر کسی که باشد در اینجا میایم و ارائه خدمات خوبتر به یوم انجام میدیم. د یادونې وړ ده چې د پنجشیر ولایت د مقام له لوري بیلابیلې ادارې هیوادوالو ته د ښه خدمت کولو په موخه هڅولې دي چې د حکومتي ادارو ولسونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې کړې ده او ورځ تر بلې د نظام ملاتړ زیاتیږي.